السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا سوال دی وی تهجد کوم وخت کیږي؟ صلاة اللیل او تهجد او قیام اللیل د یو شی دی. مخصر منځنه بعد شروع کیږي تر سبا پورې. دې درې واړو ترمنځ شرعي فرق نشته. قیام رمضان د دې نه مراد همدا تراویح دي او دا په صلاة اللیل کې داخلي. بعض علما وایي تهجد دا یو خاص مونځ نوم دی چې د شپې په اخره حصه کې کیږي، لکه امام طبري د تهجد معنا کوي کنه تهجد السحر بعد النوم. تهجد د خوب نه پس بې خوبۍ ته ویل کیږي. ابن فارس لغوي لیکي چې متهجد هغه چاته وایي چې د شپې مونځ کوي، او بعضې وایي چې دا یو خاص مونځ دی د شپې، او په اصل کې د حجده یحجدو دا د ازداد نه دی. خوب ته هم وایي، بې خوبۍ ته هم وایي. متهجد معنا تارک النوم، خوب پرېښودونکی انسان. لیکن د حدیثونو داسې معلومیږي چې نبي علیه السلام به تهجد د مونځ دا د خوب نه بعد کړی دی. دا وخت یې بهتره دی، او نو د شپې که په هرې حصه کې څوک مونځ کوي جایز دی، او دا ټول په قیام اللیل او صلاة اللیل کې داخلي. که انسان د شپې نشي راپاڅېدی مخصر منځنه بعد مونځ وکړي، په قول د بعض علماو دا هم تهجد دی. عایشه وایي، عایشه صدیقه عنها، و نبي صلی الله د ماخوستن نه تر سهاره پورې 11 رکعته مونځ کول. هر 2 رکعاتو کې به سلام واړو. بخاري مسلم کې دا روایت شته. دارنګه تراویح د ماخوستن پسې متصل کیږي، او نبی علیه السلام کله کله قبل النوم کړي، یعنی کله کله قبل النوم کړي او کله کله بعد النوم کړي. علامه شوکاني وایي چې د خوب نه پس دا مونځ چې دی دا بهتر دی، ځکه وایي دا د فرض او د نفل منځ کې او فاصله شانته راوړي. خلاصه دا راجح کول دی چې تهجد هغه مونځ دی چې د ماخوستن او د سهار د مونځ په منځ کې وشي، خو د هغه نه مخکې خوب وشي، د خوب سیده وشي، یعنی دا تهجد دی په راجح کول باندې تهجد دی ته ویل کېږي.